یو د هغه د سایسو د یهودو او نصاراو نه چې یهود او نصاراو د کار اغسته دي هغه کار ادا دی چې دا یهود او نصارا لګي دي چې دا مسلمانان په خپل اسلامي بدګمانه کی په قران بدګمانه کی د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیث بدګمانه کی د یهود او نصاراو دا کوشش ده یهود او نصاراو قسم شین رويسل د اسلام په مقابله کې کله وی چې د اسلام چې د جګړو دین دی د اختلافاتو دین دی د وجلو دین دی د دهشتګردۍ دین دی یهود او نصارا لګي دي چې د اسلام د سیو دهشتګردۍ دین معرفي کې د خلکو ته مسلمانان دهشتګرد معرفي کې د خلکو ته او کوم مسلمانان چې د لاندې دي او د دې د امر د لاندې دي دا يهود او نصارا لګي دي د دې په عقیدو باندې کوشش کوي او د خپل اسلام باندې بدګمانه کوي چې ګور استاسو په اسلام کې قتل او قتال له وجل دي استاسو په اسلام کې زناکار چې کله زنا وکړي نو پاغي باندې رجم دي چې وادي او چې وادي نه به پاغي باندې سل دوری دي استاسو په اسلام کې وجل دي قتل له جهاد دي او زمون دین چې قلار راشه کینو نه پکې مرګ شه د هیڅ پکې نشته دي نو چې کوم سړی د دین خبر نه او ځان تاسو په نوم باندې مسلمان وي هغه په خپل اسلام باندې شکی کی يهود او نصارا او څومره شین د اسلام په مقابله کې راستري دي دای ټي وي دی او دای وی سي ار دی او دا فیسبوک دی او دا نیټ دی دای د موبایلونه دي مسلمانان په دې کې اخته کړي دي چې مسلمانانو ذهنونه په دې کې مشغوله وي او دای چې خپل دین از د کولو توسګار نشي دوی دا سوچ ته جهاد ته روانه وړي نو دوی په دې کې مصروف کړي دي يهود نصارا لګي دي خپل کارونه کوي خپل مقصدونه پوره کوي د مسلمانانو باندې مسلمانان دا فکر نه کوي دا سوچ نه کوي چې دا زما دین دی دا زما اسلام دی کوپار د خپل دین لپاره څومره قرباني نه ور کوي خو لیکن موږ او تاسو قلاري ودی او د خپل اسلام نه خبر نیو د دین ځان خبره ول پکار دي دوی مدرسې د يهود او نصارا دا چې مسلمانان په خپل قران باندې په کتاب باندې بدګمانه کی يهود او نصارا چې دا کوم مجلات دی او دا کومه رادوګانی وغیرہ د دې د اخبارونه په دې کې د خبرې چاپ کړي وای دا قران چې د دهشتګردۍ کتاب دی او په دې کې جنگونه دي قتلونه دي يهود نصارا خپل دا خبره کوي وای د دې مسلمانانو نه به الا منګه په دې باندې حکومت راشي او الا په دې باندې زمون غلبه راشي کله چې دا قران موږ د دې د منځونو نه ختم کړ دی وای په دنیا کې دهشتګردي هیڅ کله نه ختميږي تر څو پورې چې دا قران د مسلمانانو مابین کې موجود دي د دې ښکار خبرې دي د يهودو او نصاراو او د دې اروپאי ملکونو چې تر څو پورې قران کریم د مسلمانانو مابین کې موجود دي موږ په مسلمانانو باندې غریبه کېدې نشو نو کله عربو ته وای چې تاسو د قران کې ګوتی وای دا کوم جهادي آیاتونه دي انقلابي آیاتونه دي او د سورتونه دي دا د قران نه لري کوي خو لیکن د قران کریم حفاظت ذمہواری الله رب العالمین خپل اغسته ده دوی په دې کې تغییر تبديل نشي کولای کچیر د الله رب العالمین د قران کریم ذمہواری خپل نه وي اغسته نو دی عربو دی وسنو خلقو په قران کریم کې هم ډېر ګوتې والي وي ډېر آیاتونه به تل لیکلي وي کله يهود او نصارا د دې د سینه کار اخلي مسلمانانو ته وایي چې تاسو د قران مو وي د قران درسونه او ترجمه مو کوي په دې جماعتونو کې ځکه کله چې قران ترجمه ونشي څوک به پوه نشي مقصد بیان نشي نو مسلمانان وایي چې را دا کتاب دی او کله خیر او کتاب دی قران دی تلاوتونه به کو نفس تلاوتونه او نور به دي کې څه نه خو لیکن د قران کریم کې یو خصوصیت ده ک ارڅومره کمزورې مولای او ارزمر علم کمزور یو د قران کریم درس شروع کیو دی کی اخلاصي الله رب العالمین په دغه علاقه کې او په دغه ملک یو انقلاب راولي نو يهود او نصارا وای دي مسلمانانو ته چې د قران کریم د ترجمه لپاره څوارلس علوم دی هغه به زده کې هغه به د قران کریم ترجمه کې اصله چې غلطي وي د ثواب په ځای باندې ګناه وشي نو دی لګي شي به څوارلس علوم حاصلې نو چې ته څوارلس علوم حاصلې سبا ګیرس بنه شوی قران کریم ته به وزګار نشي د قران کریم درس ته به وزګار نشي بلکې د قران کریم د لپاره علماء یو څو علوم خاص کړي دي چې هغه کړه انسان وګي نو به دا شي نسل د قران کریم درس کوله ترجمه شي کوله په دې کې یو صرف دی چې ته صيغه پیژنې د عربی صيغه چې دا کم باب نه راځي څنګه استعماليږي معنی څنګه کیږي
نحو چې دا هغه کې دا مسله ذکر کیږي چې کله دا عامل راشي نو د په معمول کې د عمل کوي. دا اعرابات دي، دا اعرابات څنګه ویل کیږي؟ دای معرب دی او دای مبني. نو نحو صرف دا پیجاندل پکار دی او بلاغت پیجاندل پکار دی، د فصاحت لپاره لغات پیجاندل. د یو څو علوم دي فقه چې دا علماء خاص کړي دي د قران کریم د درس لپاره چې د څوک وای نو به دا د قران کریم درس شي کولای، خو لیکن دغه خلک وای چې څوارلس علوم نه کوي د قران کریم درس نشي کولای. کله ته منطق ورمخې ته کی به پدې کې اکثر خلک اختی او د دې تعلیمونه کوي او دا ازده کوي، حالان کې منطق د قران کریم ته څه پیدا نه ور کوي. بعض زینو کې به استعمال شي چې د صغرا ده او کبرا ده او دا موجبه کلیه ده او دا سالبه کلیه ده او دا جزئیه ده. بعض زینو کې به دا منطق استعمال شي، خو لیکن منطق هم د قران نه اړون کې علم ده، بلکې دغه یو څو علوم دي دغه ازده کول پکار دي او به د قران کریم دعوت پکار دي. نو يهود او نصارو د سیسه ده چې د نور علوم د خلکو ته ورمخې ته کوي او قران کریم ته شاته کوي چې د قران ته د خلکو مخ نشي قران بیان نکي. کچیر د قران کریم په صحیح معنی باندې بیان شو نو یو انقلاب راځي په خلکو کې او مسلمانانو کې. هغه به يهود او نصارا نه پریدي. دا قران کریم د يهود او نصارو دشمن دی او په دې کې د يهود او نصارو سره دشمنی اعلان کړي د الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. الله وی تانه يهود او نصارا تر هغه پورې ناراضي کیږي حتی تتبع ملتهم، تر دې پورې چې ته د هغه د دین تابعداري وکړي. نو په دې کې د هغه سره دشمنی اعلان شوې ده. کله چې قران بیان شي نو د هغه سره دشمنی راښکاره کیږي. يهود او نصارا دا کوشش ده چې هغه عقیدوي مقابله وکړي، د مسلمانانو عقیده خراب کړي، په اسلام باندې بدګمان کړي.